سلامونه ګرانو دوستانو په خیر راغلی زما نوې ویډیو ته. په دې ویډیو کې تاسو ته زه کوم میک اپ ویډیو نور نه ښیم بلکې یو ډیر نیچرل پروډکټ ښیم د فیس دپاره. یو سکین ماسک ښیم تاسو ته چې کور کې جوړیږي او فایده لري. بخار ته دونه فایده نه لري خو د بخار داغونه چې پاتې سي. زما خپل سکین چې ده زه کله کله بخار پیدا کوم او سپیشلی زما د خوله شاوخوا کې بخار پیدا کوم او دا یو نښه ده چې زما بخار هارمونلز بخارونه دي. او که تاسو هم د خپل د زنې شاوخوا کې خوله شاوخوا کې بخار ستاسو په مخ کې پیدا کیږي نو ستاسو پرابلم هم هارمونل پرابلم ده او هغه په دې موادانو نه جوړیږي. خو دا ماسک سپیشلی دې دپاره تاسو ته ښیم چې دا بخار چې کله وچ سي لکه دا اوس دلته زما په سکین باندې او سور لکې داغونه پاتې سي د هغه دپاره فایده کوي. او نه تنه د بخار داغونه بلکې هر رقم داغونه چې تاسو لرئ د نور شیانو نه پیدا سوي وي هغه ته هم فایده کوي. نو شروع کوو اوس د خپل ماسک سره. تاسو ته اوس ښیم چې څه شیان پکاریږي. په دې فیس ماسک کې مونږ دغه 4 مواد پکار لرو. د ټول نه مهم شی د نخودو اوړه چې داغونه کمرنګ کوي. ورپسې د وریژې اوړه دا چې دا لکه پیلینګ غوندې سمال هغه لري میده میده شیان دي پکې او مخ پیلینګ کوي نو پوستکی نوی کیږي په دې باندې. ورپسې مونږ پکار لرو شات هنی پکار لرو چې دا د انټي بکټیریل بخار مړ کوي یا وچوي. او دا چې دا یوګورټ مستې پکار لرو. کله چې مونږ دغه دوه سپیشلی دغه دواړه انګریډینټس مونږ استفاده کوو نو ډیر سکین ډرای کوي دا دواړه شیان. بیا دا یوګورټ دې دپاره ده چې سکین بیرته غوړ کړي نیچرل غوړ کړي. اوس ماسک دپاره یو قاشق د نخودو اوړه مې دغلته په دې قاب کې واچوه پلس یو ټي سپون ډیر پکار نه لرو یو ټي سپون د وریژو اوړه پکار ده نیم قاشق نیم لکه یو لږ ذره زه باید دا لږ ایسته کړم په دې چې دې کې د شات پوستکي دي د مچۍ شیان په دې چې دا اوریجنل شات ده خوند خراب ده بټ مخ دپاره ښه فایده کوي. دونه یوګورټ تاسو اوس پکې واچوئ چې دا شیان سم میکس سي او یو ښه نرم کریم غوندې هغه جوړ سي ماسک جوړ سي. نو زه په دې کې اچومه فعلا 2 دانې بیا وروسته ګورم 2 قاشق کفایت کوي که نه کوي. اوس مونږ دا ټول میکس کوو. 7 نو دوستانو اوس خو د مونږه ماسک تیار سو 4 شیان هم پکې ګډ که. اوس نو دا خپل په مخ باندې وهو. نو اوس اصلي فن شروع کیږي. ویښته د خپل ټول شاته کوي صفا سوتره او په مخ وهل شروع کړي. دا خو ډیر کولډ ده په دې چې مستې د یخچال کې و. دوستانو نو کله چې د تاسو نه سم دم شیشک جوړ سو نو معنا ورکړي چې تاسو سم کار صحیح وهلی د ټول ماسک په مخ باندې. اوس مونږ اخلو 1 منټ ډیر په ارامي باندې په دې چې دا د وریژې اوړه چې دي زیږ دي لږ پیلینګ په حساب ما مخکې ویلو چې کار کوي که نه نو هغه ډیر په زوره مه کوئ چې مخ هم ټول تک سور کیږي. او سپیشلی هغه ځایونو ته مساج ورکوئ چې هلته تاسو ریډنس لرئ داغونه لرئ. सुना आती क्या खंडाला क्या करूँ आके में खंडाला के बस तनो लेवनतोब. دوستانو اوس خو به دغه ډېر ګډوډي اوسو ډېر ګندګي اوسو نو اوس دغه بادرنګ هم راخلمه په خپل په سترګو ایږدمه چې د وخت نه استفاده وکړمه او بیا سره ګورو 2-3 دقیقې بعد. ګرانو دوستانو ما خپل مخ مې ومینته او وچ مې که فعلا خو په کیمرا کې یا داسې په آینه مخ کې شی نه معلومیږي. تاسو تنها فیل کولی سئ کله چې په مخ باندې لاس ووهئ ډېر ښایسته نرم او نازک فیل کوئ. نو د دې نه به معلومیږي هم چاته چې دا ماسک چا باندې ښه لګیږي که نه. او که ستاسو مخ سوی کوه نو دا بیا یوز نه کوي تاسو دپاره دا ماسک ښه نه ده جوړ نه ده. هیله لرم چې تاسو دا ماسک په خوښ راغلی وي او هم هیله لرم چې تاسو دا ماسک یوز کوئ تاسو ته فایده وکړي چې د تاسو پرابلمز داغونه بخارونه دا شیان کم سي. زه په خپله مې ډېره ځورېږم بخارو سره او زه
په دې درد باندې ښه پوهېږم چې څوک چې بخار ولري چیک پې باندې تېرېږي نو تاسو ټولو ته ښه ورځ غواړم. Love you my lovelies. Take care. Bye.